السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي ته روغ جوړ او صحت کلمو پرتون. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته زه دا ښایم چې څنګه کول شو خپل هامستر کومبات له باینانس سره کنیکټ کو. د سپټمبر په 13 تاریخ باندې هامستر وکول شول چې خپل یو اپشن د هامستر په ویډرا برخه کې څنګه کې اضافه کی ترڅو موږ په اسانۍ سره به وکول شو همدغه مایننګ فری مایننګ څومره کانس چې موږ ماین کړي دي دغه د نرخ د ورځ مطابق بیا هغه موږ څنګه کو باینانس ته ترانسفر کو. نو راځو نن ورځ په دې ویډیو کې تاسو ته زه همدغه طریقه ښیم. تاسو به لاړ شئ ملګرو ایر ډراپ برخې ته به لاړ شئ، له هغې وروسته به تاسو راشئ دې ځای کې ویډرا باندې به کلیک وکړئ. تاسو په دې ځای کې دغه دې ولیدل چې مختلف د صرافیو برخې څه په شوي دي. دغه د تاسو ټول وګورئ، دغه درې انلاین صرافۍ دي، باینانس دی، اوکې ایکس دی، بایبیټ دی او لاندې یو بل هم شته دی. خو زه راځم په باینانس ایکسچینج باندې کلیک کوم. په دې ځای کې موږ ته دوه اپشن راکوي، یو نو لیټس کریټ ایټ. که چې دلته باینانس نه لري نو نو لیټس کریټ باندې به کلیک وکړئ، او که چې د باینانس لري ته به بیا راشئ یس آی هاو باندې به چې وکړئ کلیک به وکړئ. نو زه راځم یس آی هاو باندې کلیک کوم. زه باینانس لرم. اوس په دې ځای کې دوه برخې دي، یوه برخه دغه دی او بله برخه دغه دی. لومړی هامستر ډیپازیټ ادرس دی، دغه به تاسو لاړ شئ خپل باینانس ته. باینانس کې به تاسو بیا په والټ باندې کلیک وکړئ، دغه چې کومه برخه تاسو ګورئ والټ دې باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به راشئ ډیپازیټ ته. ډیپازیټ به تاسو انتخاب کړئ. چې کله مو دغه انتخاب کړل هغې وروسته به تاسو لاړ شئ په دې پاس سرچ کې به تاسو چې ولیکئ، دې برخه کې به تاسو ولیکئ چې هامستر. کله چې تاسو هامستر ولیکلو دغه د هامستر پیدا شولو نو هامستر به انتخاب کړئ. له هغې وروسته به راشئ ټون کاین دغه به سلیکټ کړئ. کله مو چې دغه سلیکټ کړ دغه به اوکې کړئ. اوس لومړی دغه برخه ده او دوهمه دغه برخه ده. لومړی برخه به راواخلئ، په دې بټن باندې به کلیک وکړئ، دغه بټن باندې دغه به څنګه شي کاپي به شي. لاړ به شئ هامستر ته به لاړ شئ، په دې هامستر ډیپازیټ ادرس کې به څنګه کې پیسټ به کړئ. دغه زه دغه دلته پیسټ کوم، پیسټ، او بیا راځم واپس باینانس ته، بیا راځم دوهم دغه برخه دې بټن باندې کلیک کوم او دغه دوهم آی ډي به دا څنګه شي له دې ځای به کپي شي. کله چې دغه کپي شو زه دا بیا په میمو کې پیسټ کوم، دغه پیسټ. نو اوس راځم او په دې بټن باندې چیک کوم سیو اینڈ چوز، په دې بټن باندې زه کلیک کوم. نو ریکویسټ پروسیسینګ حالت کې دی، ریکویسټ روان دی، لږ انتظار به ورته وباسو چې څه پېښېږي. څه ګوره چې ریکویسټ روان دی، خو دا چې په هامستر باندې اوس بیا هم اپډیټس روان دي، یو څه وخت به ونیسي دغه ریکویسټ. او په دې ځای کې تاسو ګورئ سپټمبر 13 مقصد وخت یې ورکړی په د سپتمبر په 14 تاریخ 1400 بجو باندې دغه د ویډرا سټارټینګ وشولو. سپټمبر 21 په دې باندې به ډیپازیټ اینډ شي، ختم شي، او نو ویریفیکیشن به بیا کنفرمیشن به سپتمبر په 30 تاریخ باندې کیږي. په دې طریقې سره تاسو دوستانو کولی شئ چې خپل هامستر له باینانس سره وصل کړئ. خو هیره دې نه وي په دې ځای کې یوه برخه د یو اپشن ده چې هغه له ما څخه پاتې شوله، خو اوس هغې باندې یو لنډ نظر کوو. ایر ډراپ ته راځم. په ایر ډراپ کې دغه برخه چې تاسو کومه ګورئ انچین ایر ډراپ، تاسو به دغه نه انتخابوئ. ولې؟ ځکه به تاسو دغه نه انتخابوئ چې که چېرته تاسو دغه انتخاب کړلو او سیټ از ډیفالټ ویډرا اپشن باندې تاسو کلیک وکړ نو تاسو بیا نشئ کولی چې دغه تاسو بیا څنګه کوئ بدل یې کړئ. نو بیا هغه ملګري چې هغه باینانس اکاونټ نه لري هغه بیا کولی چې سیټ از ډیفالټ ویډرا اپشن باندې کلیک وکړي او دې ځای نه چینج والټ ادرس دې ځای نه تاسو هم کولی شئ چې خپل مقصد دغه انلاین صرافۍ ورته انتخاب کړئ چې کوم ځای تاسو ویډرا وشي. او موږ ځو له دې نه تېرېږو، دغه نه ورته انتخابوو او موږ څه شی انتخابوو؟ باینانس انتخابوو. دې وکړو چې ویډیو مو خوښ شوي وي. د نورو اپډیټ معلوماتو لپاره موږ سره پاتې شئ.